بله خبره افغانستان ته بیا د خلکو دغه دی دنګاره دی خبره خالد هغه ده خالد هغه خبره ده چې افغانستان نن دنیا د نعمتو ډک وطن لیکن هغه کې دا مهرباني شوې ده چې خلک سره پر تقسیم دي هغه روس چې افغانستان یې برباداوه نن د افغانستان سره جوړ کړي هغه چین چې په مخکې په لوی جنګ کې دوی سره انډیوالو چې امریکا او دغه راغله موږ په کار ده چې وګړ جهان ته دا ووایو په افغانستان کې یو پېښه وسوه دا ولې کور ور واخلې لکه واخیستې خوش راوغورځېد تورباشي یې ونړوله په کادانه کې سوری وکړئ بس سوری یو خلاصوه بلې سوری کوه وطن ګرد ور واخیست 10 کاله موږ په کوپر ګزاره سره وکړو تا ولته کافر یم او زه کافر یم نور وطن یې سوري سومبري کړ په دغه یې کړ اوس افغانان سره پوه شوي دي پښتانه سره پوه شوي دي موږ دا خبره ورته وکړو چې وروره په کار دا ده چې ګرد افغانان سره کښېني دا قرآن سره وکړي چې تېره هېره هر چا چې هر جک ولی دي ولی دی تېره هېره قرآن به سره کوو په افغانستان کې به باشي په زور نه اړو ته زما دا اړی زه ستا دا اړم ته زما دا اړی زه وطن یې ولغته لیوان ته حواله کړي اوس خبره دا ده طالب هلته حکومت دی کوشش کوي جنګ والی افغانستان سره راټولوي سرتاسري کیسه روانه ده مشکلات پکښې دي په دې ګردو کې خبره دا ده چې د افغانستان بې لارې د دنیا تجارت نشي کېدای د افغانستان پر لار به خلک ځي مرکزي اشیا ته دا خوا به خلک راځي پر دې خوا باندې دلته پښتانه خپل دغه یې کاوه ژوند یې کاوه چمنه نیولې بیا د بلوڅ د په ګټ کې د زیدانه پورې پر دا لار باندې کم از کم دغه لنډې د تجارت 15 نږدې لارې دي هلک به چې غوړي واخیستل چمن به یوړ کندهار به یوړ ټیر راګېلاوه ځان یې ساته بچیان یې په ساتل په وچ زور یې زموږ د خلکو د رزق لارې وتړل په دا لار دې نه پرېږدي په بدني دې نه پرېږدي په دغه دې پرېږدي په ټالیو موږ دا ورته وایو نن بیا په دې دغه جرګه کې بیا وایو چې وروره راسه دغه لار فعلا د پراخیسته چې دا وځي پر ګاډه باندې وځي پر پلانیزه باندې وځي دې خوا ته هم کسټم جوړ کړه پراخ خوا هم کسټم جوړ کړه که زموږ بچیان د ایران ګریزي کوي که زموږ بچیان د چرسو ګریزي کوي که زموږ بچیان د اصلي ګریزي کوي مړه یې کړل او که دې خوا غوا بیا یې د اخوا اس راولي خپل ټکسي نه خلک مه پازوي موږ به پیسې هېڅ نه غواړو ګرد بلوڅ ګرد پښتون خدای ساتي په خپله به ځان وساتي ځو راځو به کندهار به منډې به وو والا ژېړې به ځو هلته به ځو ژو به خوشي به خلک غږ پر دې باندې موږ لګیا شوي یو لګیا کېږو دویمه خبر دا ده چې موږ وایو زموږ نعمتونه به تی نه خرڅوئ موږ به خرڅوو ولس به خرڅوي د ولس برخه به معلوموئ پر دې معلومیږي داسې چې انشاءالله په پاکستان کې به غوبل جوړیږي مرداباد زنده‌باد به جوړیږي ضرور افغانستان به څوک کار نه دی که پر افغانستان د چا دا شک دی چې دی مداخلت کوي اقوام متحده باندې ګډ خط متفق دي اقوام متحده سکرټري د افغانستان د ټولو همسایګانو مجلس ته وغواړي چین دې پکې کښېني پاکستان دې پکې ناست دی زموږ سره چې پولې دي افغانستان دې پکې ناست دی ازبکستان دې وعلیکم سلام ازبکستان دې پکې ناست دی تاجکستان دې پکې ناست دی ګرد دې کښېني د افغانستان دې خپل شکایت وکړي چې وروره ته هم دا شکایت دی افغانستان به خپله خبره وکړي افغانستان به چې وروره زه آزاد ملک یم زما استقلال دی زما جنډه د دې خیال به ساتي پاکستان ستا آزاد ملک دی ستا جنډه ده د دې ستا خیال به ساتم ما ورته نو سر پوهېدی جهان دې ضمانت زما وستا جان مانا فرنګی جان مانا جرمنی جان مانا روسۍ جان مانا چین د سکیورټي کونسل چې ورته وایي د دې ګردو بچیان په افغانستان کې مړه دا دې له پاسه موږ ته ګوري که افغانستان مداخلت کوه افغانستان دې په راشته وي پر لیندۍ باندې که پاکستان مداخلت کوه پاکستان دې په لیندۍ وي او که نه کړي په ګور دې پښې وتړي داسې به نه کړي چې دې به تیارې ځي په افغانستان کې به بمباري کوي خلک به دغه ورته کښېني اوس جګړه پر دې باندې د سیاسي پارټیانو په دې کې دغه پارټۍ هم ده د عمران خان پارټۍ هم ده وحدت المسلمین هم دی موږ په خپله په ګډ یو نورې پارټیان دي موږ ورته وایو چې وروره دا به نه کوي
افغانستان سره کښېنه پر شي ته بمباري کوي څه پېښه ده په دغه ځای مداخلت کېږي مداخلت نه دی عزیزانو دا بحث به هر ځای کوي چې روسیان په دغه ننوتل په افغانستان روس د امریکې سره سیالي کوله دا به د نکل په معنا درته وکړم امریکا ځان زورور بالی د دغه پېښوره سره یو جهاز والوتی U2 پېښور کې د امریکې پټه هوایي اډه وه دا د 1962 خبره ده زه په اتم نیم جماعت کې وم د داسې یو جهاز والوتی مخه به هم تلئ خو روسیانو شاید طاقت نه درلود دا جهاز ولاړ دی د روس جاسوسي یې کوله پورټوګان یې اخیستل په دغه کال چې والوتی هغو میزایل جوړ کړی و د U2 ریلک سړي ته دوی ګولۍ ورکړې وه پایلټ ته چې که جهاز وشو ځان به مړ کړي هغه چېرته ځان وژلو هغه غریب ریله سو پوښتنه یې وکړل د کوم ځای راول چې ول د پېښور راول دلته امریکې اډه ده په بډبیره کې دغه ورځې سره د روسو د دغه سیالي سره روانه وه امریکې د ده سره د مړوند زور کتل غوښت خو هوښیاران خلک وو په اول جنګ عظیم کې یورپ نړېدلی و هغه جنګ نه ورسره کاوه په دویم جنګ عظیم کې ډېر تاوان شوی نه ورسره کاوه چیکوسلواکیا یو ملک دی په یورپ کې په هغه کې کمونیسټ پارټۍ بغاوت وکړي روسیان ورننوتل امریکې باک نه په وکړي هغه خرابېدی یورپ بیا په بلغاریا کې پېښه وسوه بیا نه ورغی چې څنګه روسۍ افغانستان له راغلی امریکې خیال وکړي چې دا غرونه زموږ د میلې لپاره ښه غرونه زموږ د خطرناکو جهازو دپاره زموږ د بمانو د مقابلې دپاره دا زورور ځای دی بس انشاءالله راځي چې پر دغه وکړو ستا یې په یاد درته عسکر خامخا په یاد دي نور سپین ږیرو به هم په یاد دي نصرالله خان به هم په یاد دي چې روسیان په افغانستان ننوتل بیړۍ توپک په 10 زره کلدار جهازي توپنچه په 10 زره کلدار ګرد جهان سره متفق شو سره تقسیم شو ځینو د روسیانو سره ملګري وکړه ځینو د امریکې سره په ګرده دنیا کې یو ملک نشو پاته چې د افغانستان په جنګ نشو ګټ وسلې یې راوړې کلاشینکوفونه یې راوړل په 10,000 روپۍ بیړۍ توپک و د کلاشینکوف زما کره راوړې په 3,000 کلدار کارتوس په 4 انې اوس په 2.5 روپۍ بیا نو د جهان خلک راغونډ کړه د روسیانو د خپلې سیالۍ دپاره افغانانو ته یې وویل په امریکې چې وروره ستا دپاره زه خپل بچي نه شم حلالولی هغه ویل موږ د خپل ډېر یو موږ دا ستا سرونه به زموږ خپل قرباني کړو ته کومک وکړو د پیسې هغه ویل د پیسو مې نه مانده کوم په پیسو په ټرېننګ مې نه مانده کوم امام وایي کرنل امام زموږ تارړ دی د پنجاب په دغه کې افغانستان کې ملا عمر سره و ده په ټلویزیون وویل موږ 15,000 انسانان د دنیا په دغه کې تربیت کړو چې دا پلونه الوزولی شي ټینکونه ویشتای شي جهازونه رایله کولی شي سټینګر میزایل چلولی شي دا 15,000 موږ دغه کړل ټرېن کړل اوس وایي دغه افغانستان کې ناست دي افغانستان د کوم خو دا لوی تار څوک راوستی شي دا خو تار ټرېن کړي وو ایله دې کړل تار ټرېن کړي وو ایله دې کړل هغه چې ولاړې شل ته نور ترې ور وشو اوس په خپل دغه کې ختلی تاوان پر افغانستان افغانستان ما سره کښېن دا خو به زه کوم دا به ورور چا درته ګمارلی یا بل چا ګمارلی همدا ګردې خبرې دې دپاره عزیزانو لږ به بیداري کوو